دې جنې چې دنو د 184 کروڑ مطالبین پس چې دنو د خپل ورور قاتل معاف نه کومل ګردا یو واقع راغلی د زګه چې دې جنې چې دنو یو ورور یو چا وجل او دې جنې چې دنو 184 کروڑ مطالبه وکړه چې مال 184 کروڑ روپۍ راکړي نو دا کس بزا علم معاف کوم د خپل ورور قاتل بزا علم معاف کوم او په اخر کې چې څه شوی دي قانون تاسو سوچ کوي ته جنې و عمل ګرو چې دا ورور چې دنو یو کوي ته کس چې دنو هغه وجل او یو هلک چې دنو هغه وجل او دغه نه پس چې دنو دې چې دنو عدالت ته خبر راړه عدالت چې دنو دا فیصله وکړه په دغه تاریخ په چې دې کس چې دنو سزا ملاويږي دته چې دنو دته با فانسي ملاويږي نو خلک راغی کنه دي جنې ته چې دنو سوال وکړو چې مینته وته وکړو چې راته معاف کا و دي جنې وته چې مال به 184 کروڑ روپۍ راکوي نو له بزد خپل اور قاتل معاف کوما ځکه چې تاریخ هم را نږدې او خلکو چې دا روپۍ ولا وکته 184 کروڑ روپۍ تقریبا 2 میلیون دینار دا 2 میلیون دینار چې دا ولا وکتلو چې زمونږ دا ورور چې دنو معاف کا ستا ورور چې د دنیا نه رخصت شوی دی غلطي شوی دی خو ته اوس موږ معاف کا دي جنې چې دنو بیا هم په عدالت کې ولاړ دا ویل چې مال 184 کروڑ روپۍ راغی کله 184 کروڑ روپۍ ولا ورکړي او دغه باوجود چې د خپل قاتل معاف نه کومل ګرو تاریخ را نږدې 2 میلیون دینار چې دنو دته هم ملاوي دوالو او چې دنو عدالت ته چې دنو خلک راغی نو د 184 کروڑ روپۍ چې دنو مکمل انکار وکړو چې 184 کروڑ روپۍ نه اخلم عمل ګرو دغه تاریخ را نږدې او د دې جنې چې ورورو دغه چې کم قاتل هغه ته سزا ملاوي دا هغه د پانسي کاو نو دا انکار وکړي دا خبره وکړه چې زه د خپل ورور د سر سودا نشم کولای زما چې دنو د ګل ونتی ورور یو خسته ونتی ورور چې دنو هغه د دنیا نه رخصت شوی دی هغه چې دنو سودا زه نشم کولای خلکو ته ویل کنه چې تر خپل ورور سودا کې چې د دومره روپۍ واخلې کنه ته د خپل ورور سودا کې او چرته هم داسي ونه کې نو دی چې 184 کروڑ روپۍ چې زه نشم اخیستل ځکه کنه چې د خپل ورور سودا نشم کولای اخو سیم د دنیا نه رخصت شوی دی 184 کروڑ روپۍ چې زه واخلم نو ما زما ورور چې دنو بیا هم واپس ناراضي هغه چې دنو هغه قاتل چې دنو ما به کو د خپل ورور بلګرو آیا په دې ویډیو باره کې تاسو وایي کنه چې دې جنې ټیک کار کړی دا کنه ځکه چې د خپل ورور قاتل هغه لاول نه معاف کاوه ځکه چې 184 کروڑ روپۍ دی اگستې ونه دي سیده لکه د خپل ورور سودا چې کړی وي هغه خلکو له چینو کاغذونه ولا راوړل هغه چې دنو ولا پراپرټي چې څومره پراپرټي ونه هغه ولا ټوله خرڅ کړل چې زمونږ د کس چې دنو دا معاف کا دینه غلطي شو د خلکو چې دنو وته رالو سوال وته وکړو چې دا روپۍ ماخله او چې دنو د خپل ورور سودا مکه خدا کس چې دنو دا معاف کا هغه وته سوال کول ملګرو په اخر کا چې د 184 کروڑ روپۍ وانه غستلې هغه وته چې دنو کاغذونه هم راوړو ټول روپۍ راوړو دي جنې بیا دا خبره وکړه کنه ویل ما ویل چې دی چې دنو ماته په کیش کې نشي راکوله کې 184 کیش روپۍ مال نشي راکوله نو دی وجنه چې دنو ماته پته و چې دی نشي پیدا کوله نو ما چې د خپل روډ سر د سر سودا نه کوم او ما چې دنو دا معاف کومل ګرو